چې پښتانه زما د اندازې مطابق اوس بیدار شوي تاسو د چینل په وساتت سره زه ټولو پښتنو ته یو اپیل کوم 80,000 سکولونه کالجونه او ادارې په دې صوبه کې کار کوي بس ته نور به درته یو څو شعرونه ووایم داسې ده تاسو ملکنډ ته راغلي یئ د هغه ټانک نه راغلي یئ امجد له الله پاک لوی کړي الله دې نور مقابل کړي د کمیونیکیشن دا ګیپ ختمول چې دي که نه دا د هر چا کار نه او هر سړی دا کار کولی هم نشي نو امجد ځوان دی تکړه ځوان دی بس الله دې لوی کړي نو دا ګیپ چې تاسو ملکنډ ته رالی تاسو څنګه چې وی غنی غورزنګ صاحب سره تاسو خبرې وشوې دستار صاحب سره مو خبرې وشوې دلته رالی نور به هم نو د ستاسو هغه لیونتوب او ستاسو د چینل هغه مینوال پکې هم شامل دي خو د امجد صاحب دغه چې دی د اخلاص پکې هم شامل دي نو زه تاسو ته هرکلی وایم او خبره داسې ده چې پښتانه زما د اندازې مطابق اوس بیدار شوي دي دیو په خپل ژبه باندې هم پوه دي دیو د خپل تاریخ سره هم مینه لري او د خپل خاورې سره د خپل سیاست سره د خپل کلتور سره د دیو هغه اړیکې چې دي نو ورځ په ورځ باندې مضبوطیږي او دا د اکیډیمیا کار یوازې هم نه دی دا د ولس کار یوازې هم نه دی دا د سیاسي مشرانو لیډرانو کار یوازې هم نه دی دا د عمومي خلکو کار ډیر زیات دی او زه به دا ووایم چې د کیمرې دا وړه غونته سترګه چې دا ټولې دنیا ته د پښتنو دا سرګرمۍ رسوي زمونږ شعر ورته رسوي زمونږ مکالمه ورته رسوي زمونږ مشران او کشران ورته رسوي نو دا ډیر زیات د قدر وړ کار دی او زه د دې چینلو د دې وړو چینلو او ورسره زمونږ د سوشل میډیا چې کم بلبلان دي د سوشل میډیا چې کم زمونږ شاعران دي کم موټیویشنل سپیکرز دي هغوی ته زه ډېر زیات درناوی لرم او زما په خیال سره ستاسو دا وړې هڅې به د پښتون قام په ترقۍ او خوشحالۍ باندې انشاءالله تمامیږي او تاسو له به زما دا پوره یقین دی چې موږ ټولو له به الله پاک په دې دنیا باندې هم د دې سیله راکوي او په آخرت کې به راله هم راکوي نو تاسو راغلي زه بیا یو ځل هرکلی وایم د دې ستاسو د چینل په وساتت سره زه ټولو پښتنو ته یو اپیل کوم اوس داسې شوي دي چې دې نگران حکومت یو نوټیفیکیشن کړی دی سرکاري سکولونو ته هم او پرایویټ سکولونو ته هم چې تاسو د 10مه پورې پښتو د لازمي مضمون په طور باندې رایج کړئ دا په 2012 کې د عوامي نیشنل پارټۍ او سکولیشن ګورنمنټ و هغوی دا فیصله کړې وه د هغې دپاره آیین سازي هم کړې وه او د هغې منصوبه دا وه چې د 2019 پورې به د 12مه پورې پښتو لازمي مضمون شي به هر حال څه پولیټیکلي او څه انتظامي طور او څه مطلب دا دی چې موږ ورله دونه توجه نه ورکړي نو هغه څیز وځنډېدو اوس دې حکومت کوشش شروع کړی دی نو زه چې کومه خبره کول غواړم ټولو پښتنو ته او سپیشلی د سکولونو اونرز چې کوم دي مالکان چې دي او استادان چې دي چې د حکومت دغه حکمنامه چې ده دا عملي کي او په دې کې ذاتي دلچسپي واخلي که د دې په ذهنونو کې دا خبره پرته چې پښتو د مارکیټ ژبه نه ده یا پښتو ساینسي ژبه نه ده یا پښتو مطلب دا چې دې کې څه شته نه نو دا ماته دیو په غلطه باندې ښکاري پښتو د مارکیټ ژبه هم ده که اوس په ټوله صوبه کې د پښتنو په علاقو کې د پښتو د لازمي مضمون په حیثیت سره راشي نو د دې دا مطلب شو چې هر سکول ته او هر کالج ته به د پښتو د استاد ضرورت او دا وخت تقریبا 80,000 سکولونه کالجونه او ادارې په دې صوبه کې کار کوي نو د دې دا مطلب شو چې که 80,000 نه وي نو دا 10,000 استادان خو به بکار وي که نه نو که اوس موږ په دې ټوله صوبه کې ګرځو نو 10,000 کسان موږ ماسټر ان پښتو یا ایم فل او پی ایچ ډي ان پښتو نشو پیدا کولی د دې دا مطلب دی چې دا د مارکیټ ژبه ده را روان وخت کې به د پښتو په استاد پسې خلک ګرځي او زما دا پوره یقین دی چې د پښتو ټیوشنې به خلک کوي
پښتو به په پی ایم اس کې او په سی اس اس کې خو ده هم او نوره به پکې هم مخ په وړاندې راشي. نو موږ د خپل قام سره دا ښېګړه وکړو، د خپل تاریخ سره د دا ښېګړه وکړو، د خپل کلتور سره د دا ښېګړه وکړو، خپل بچي د خپلو اتلانو نه خبر کړو، د خپلې جغرافیې نه دې خبر کړو، د خپل تاریخ نه دې خبر کړو، د خپلو وسایلو نه دې خبر کړو، د خپلو سیاسي اړیکو نه خبر کړو او موږ د دې قوم دپاره کار وکړو. بس ته نور به درته یو څو شعرونه ووایم د امجد په فرمایش باندې چې د ذهن نه دې ټول شکونه لرې کا او راشه، د ذهن نه دې ټول شکونه لرې کا او راشه، د ځان سره زما مینه ملګرې کا او راشه، او د ځان سره د مینې یو ښکلې ډالۍ راوړه، د ځان سره د مینې یو ښکلې ډالۍ راوړه، کرکڼې کا مماڼې کا ګورګورې کا او راشه. او که غواړې چې ستا حسن ته احساس د لویۍ وشي، که غواړې چې ستا حسن ته احساس د لویۍ وشي، د ځان سره یو څو خپلې ملګرې کا او راشه. او شعر دی چې دا دور د یو غیر معمولی زور متقاضي دی، دا دور د یو غیر معمولی زور متقاضي دی، جذبې د انقلاب د خې او ترې کا او راشه. دا دور د یو غیر معمولی زور متقاضي دی، جذبې د انقلاب د خې او ترې کا او راشه. شاکره په توکل د محبت سترګې چوتیږي، شاکره په توکل د محبت سترګې چوتیږي، په تندر د دنیا ټولې خبرې کا او راشه.